زما د لرې نه راغلو میلمنو او مشرانو کشرانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا باسین صاحب یو شعر دی چې کټ ته به مې نه ګوري وزي ته به مې نه ګوري، وایي کټ ته به مې نه ګوري وزي ته به مې نه ګوري، ماله چې راځي نو دا یوه خبره واوره، تلی ته به مې نه ګوري تندي ته به مې ګوري. یو بل شعر دی چې پام کوه زړګیا میلمانه در نه خفه نه شي، پام کوه زړګیا میلمانه در نه خفه نه شي، او ما د باغ ګلونه ډېر په مینه رابللي دي. وایي د خټو ګټو دا د خټو ګټو کلی، دا د خټو ګټو کلی او دا د دوړو ډکې لارې، دا د خټو ګټو کلی دا د دوړو ډکې لارې، په اخلاص مې جارو کړي ستا راتلو ته انتظار دی. ملګرو نن موږ د طارق خان په واده کې میلمانه یو راغلي یو. د طارق خان واده په څه یو بېل انداز باندې دی، ځکه چې نن به تاسو ګورئ نن سبا په دې ماحول کې او په دې معاشره کې واده په ډنګ ډونګ باندې کېږي، په ډول سوړه په باجه باندې کېږي، خو لیکن د طارق خان واده په اسلامي شریعت په مطابق دی. او دا مې هم اورېدلي دي چې د کور والا هغو دا شرط و چې بی دوله بای چې کوم دی دا واده هلک دا به تلاوت کوي. نو دا ډېره یو لویه د خوشحالۍ خبره ده چې بی نن سبا په داسې معاشره کې او په دې دور کې اسلامي شریعت باندې د اسلامي اصولو باندې واده کېږي. نو زه طارق ته د خپلو خپلوانو ته پلار ته مماګانو ته ټولو ته د زړه د خلاصه مبارکي وما او دا واده مو مبارک شه. او دې نه پس به کاري صاحب یو څو خبرې وکړي. نو کاري صاحب تاسو یو څو خبرې وکړئ. نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله